حضرت زبیر دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی حضرت زبیر او د پیغمبر علیه السلام او د ده ښځه خویندې وې د ده د بیبي نوم هغه د نبی علیه السلام د بیبي نوم عایشه او د ده د بیبي نوم اسماء او عایشه خویندې نو د ترور زوی هم دی او بیبیانې هم خویندې دي نږدې رشته دار هم دی دی چې کله مړ کېده په جنگ جمل کې عبدالله ابن زبیر یې کېنه وی بچې وی په ما ډېر زیات قرضونه دي او قرضونه پرې رسو خلکو به راوړه امانت وي د ځان سره کېده ده به ورته وی وروره د امانت خو دې ما سره کېښوده خو هسې نه چې د امانونه ضایع نه شي نو زه به یې ولګوم ښه او چې کله دې پکار وي بیا مانه غواړه نو چې یو شی ما سره امانت پروتي او زه هغه سړي ته ویم چې ما له اجازت راکړه چې دا زه ولګوم نو لګولی شي بیا دې کې د مال د مالک لم پیدا را او د لم پیدا را دی به په خپل کاروبار کې ولګوي نو د لم پیدا شو ګټه به ول وکړي هغه لم پیدا ده ولې که داسې سره پردی امانت روک شو نو د هغه تاوان دی او چې تا ورته ووایي چې زه به یې لګوم او بیا روک شو خراب شو نو بیا په تا تاوان دی نو ده سره به خلکو امانتونه کېښودل حضرت زبیر رضی الله عنه سره نو ده به ورته وایي زه به یې لګوم او پې قرپوره کېدل یا چادر نه کړل زما د مولا نه وغواړه بابا مولا دې څوک دی مولا خو مرئی ته م وایي سردار ته م وایي رشته دار ته م وایي بابا مولا دې څوک دی وی مولا مې الله دی بچې چې قرض خلاص شي نو بعد رشتہ داران هغې وارثان نو زما د ټول مال درېیمه حصه د قرض نه پس دا به هغوی له ورکړي او چې کومې د قرض نه پس او د هغه خیرات د وصیت نه پس چې دوی سي پاتې شي تاسو تقسیم کړئ نو صاحبه چې چاته به وي نو یو صحابي وله مخې له ورغې وي زما پرور څونه قرض دی وی دومره او وي ستاسو مال خو دومره نه دا قرض خو نه پوره کېږي خو ګورې که چرتې قرض هم خلاص نه کړو ما ته ووایې زه به راسره امداد وکړم حضرت عبدالله ابن زبیر وایي وی چې څومره مال او ځمکې کورونه هم خرڅ کړل غوره ښه وی خدای پاک هغه 22 لکه روپۍ قرض هم خلاص کړ د هغې نه پس چې کوم وصیت و هغه وصیتونه مې هم ورکړل او څونه مال شو د مال کې خدای برکت واچو مال څونه شو څه کم 6 کروڑه درهم او دا عبدالله ابن او دا حضرت زبیر چې و دی مبشر بالجنت مو نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کوم 10 صحابو له په یو مجلس کې جنت زیرې ورکړې یو پکې عبدالرحمن ابن عوف دی او بل پکې حضرت زبیر د زمانونو په صحابو کې صحابه ډېر مالدار تیر شوي دي حضرت عثمان ذوالنورین نه دی تاسو ورته عثمان غني وایئ ذوالنورین یو د رسول الله مبارک لور په واده و حضرت ام کلثوم او بل حضرت رقیه یو وفات شو نو بل یې په نکاح کړه ورته بیا رسول الله بدویم هم وفات شوه رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل وی که زما درېیمه لور وې نو ابه مې عثمان له ورکړې څونه مالدارو اوهو لیکن مال سره مینه نشته ولې مدینې ته چې صحابو هجرت وکړ نو خوږې اوبه مدینه کې کمې وي اوبه ترخې وي په کویانو کې هم مالګېجنې اوبه وي د یهودي او پیو بیرې روما ورته وایي نو هغه یهودي چې به کله خوښ و خلکو له به یې اوبه ورکولې او چې به یې نه وخوښانوي او په بیه به یې ورکولې حضرت عثمان صاحب ورغی ورته ویې لکه دا نیم کوي را باندې خرڅ کړه نیم دا معنا چې یو ورځ به توب او یو ورځ به زه یهودي ورته ویې نه خرڅوم لکه وایي چې په څو پیسو ویې خرڅو علم هغه ورته ډېرې پیسې وویې عثمان صاحب یې ډېره ښه ده زما دا نیم شو چې نیم یې ترې واخېسته حضرت عثمان صاحب اعلان وکړه
وی یو ورځ زما دي اوبه یو ورځ د دغه یهودي دي ځکه نیم مې واغېسته نو زما په ورځ کې تاسو راځئ چې څونه اوبه وړئ خیراتي وړئ نو خلک به د عثمان صاحب په هغه نمبر کې راتلل او مشکونه به یې پرې ډک ډک وړل د یهودي نمبر کې څوک راتلل نه یهودي دقسې حق به کېناست یا خدای دا پسې جنجال وړی زه په بیه ورکوم خیراتي ورکوي نو په هغه ورځ خلک وړي زما په ورځ یې نه وړي نو یهودي په خپله عثمان صاحب پسې راغلي دا باقي م رانه واده وایي که په دومره راکې راکې که نه علم یاره په هر څه کې خو مې ته خلاص که څوک نه راځي هغه باقي نه مې واخېسته او مسلمانانو ته یې وقف او د تبوک په غذا کې سخت جنگ و دشمن ډېر زیات و سفر هم ډېر اوږد و ګرمي م وه نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابو نه مدد غوښت چنده چې ورته مه ووایه حضرت عثمان رضی الله عنه راغی وی صاحب دومره سلو خان سره د کتو دا وقف حضور پاک ډېر خوشحاله بیا وی 200 بیا وی 300 بیا راغی وی صاحب د 2 عیسې لښکر ټول انتظام کما او زولې ډکه د پیسو راوړه د دې دراهمو اشرفو او رسول الله مبارک ته مخې ته وغورځول اوس که مینه وانه داسې څوک کوي مال ګټي خو مینه نیسته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته یو ناشنا اعلان وکړو د پیغمبر اعلان به د خدای د طرف نه وی د نن نه پس چې عثمان څه عمل کوي به ده ته به هېڅ نقصان نه رسي ته دې خوښی کوه نو زما وروڼو مال ګټه د ښځې حق دی د بچو حق دی د خېټې حق دی سخا به پکې وکړې حج به وکړې عمره به وکړې بچو له به ودونه پکې وکړې لوڼه به په ښه طریقه واده کې میلمه ته به دې تندې روښانئ خو مینه به نه کوې مینه دا معنا چې بس 1 روپۍ د خدای په نوم نه ورکې مینه دا معنا چې بس روړي او خوندې کې نه د مینې نښه دا ده د مینه به نه کې څه خیرات به کې صدقې به کې غریبانانو له ورکوه مالدار نه م ورکولی شي صدقه زکات به نه ورکې تحفې ډالۍ جومات له مدرسې له غریب له دا کوه او دا به خدای ډېری کمی به نه یو بني اسرائیل واقع نبی کریم صلی الله علیه وسلم ذکر کوي وی یو سړی ولاړو او یو اوریاز راغله وی زه ولاړ یم اوریاز مې ولید او ناګهانه په اوریاز کې ګلزار شو لکه بېګا چې څنګه و چې ګلزار شو په یو غر باندې چې باران وشو هغه اوبه را روانې وې داسې راتلې او وی په دې اوریاز کې مې یو اواز واورېده غیبي اواز اسقې حدیقة فلان اے اوریازې د فلان کی باغچه سیراب کا اوریاز نه مې اواز واورېد اوریاز وګړبېده او وشوې اوبه روانې دي دا سړی وایي چې ما وې ورېږه دا اوبه چېرته ځي لښتې ډک دی وایي اوبه پسې تلم لښتي کې روان یم ورسره دا لښتې په یو باغ ورغی چې په باغ ورغی باغ کې سړی ولاړ دی بیلچي ورسره ده هغه اوبو ته ورخونه ازادۍ او بندۍ باغ سیراب شو ما د هغه سړي نه تپوس وکړو ستا څه نوم دی نو ما ته هغه نوم واغې چې د هغه اوریازې د اواز نه مې کوم اورېدلې اوهو او دومره اوبه رالې چې د هغه پټۍ پې به سیراب شو ما وی بھیجان ته په دې دا ته څه نیک عمل کې ځکه دا اوبه چې د کومې اوریازې نه راپرېوتې دقې اوریازې نه مې اواز واورېده چې د پلانکي باغچه سیرابه که ستا دا نوم مې اورېدلی دی هغه وی زه خو نور څه نه کوم او چې د دې باغ کم آمدن وشي نو درې ځای یې کوم یو ځای واپس په دې باغ لګو او یو ایسه غریبانانو فقیرانو له خیرات ورکوم دوستانو له ډالۍ ورکوم او یو ایسه خپلې ښځې او بچو لوړو ګوره د صدقې دا برکت حضرت نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته وخته نو دوه جوړې د حیواناتو د هر څه وردن نه مسلمانان ورسره وخته یو بوډا سپینګیری په کشتۍ کې ولاړ دی چا نه پیژن نوح علیه السلام ته خپلو امتیانو چې یو بوډا بابا دی پکې کشتۍ کې موږ خو یې نه پیژن ویری ولې
د مټیو نه ته څوک یې چې به یې تپوسه کښتۍ ته راوخاتې وی د شیطان یې ابلیس یې بدماشه داسې نه زموږ دشمن یې او به یې تپوسه کښتۍ ته راخېږي پرېږدم دې نه اوس دې برابرو یاره مهرباني وکړه پرېمې ده بس غلطي مې کړې ده خو وی خاله دې پرېږدمه چې ما ته هغه څیز وښیې چې انسان ته او مسلمان ته په ډېر لوی ضرر دی هغه څیز وښایه چې مسلمان ته او انسان ته د هغې نه کټ ضرر دی وی بیا راته څه نه وی وی نه ویم درته وی ښه دوه څیزونه دي چې هغه د مسلمان دپاره زهر قاتل دی یو حرس او بل طمع حرس او طمع او لالچ دا د مسلمان دپاره زهر قاتل دی دا دوه څیزونه دا ډېر خطرناک شی او وی اسنګه وی هغه دعوه او یو بغض وی ما بغض وکړه د آدم علیه السلام سره نو وی زما مرتبې ته وګوره بغض خو دونه خطرناک شی دی او وی آدم علیه السلام حرص وکړه طمع وکړه ولې الله ورته وی دې بوټي له ګوتې موړه نو ما ورته وسوسه ور واچوله چې دې له یو څه نو ټول عمر به جنت کې او که د ګوتې یو نه نو کوزی دی ګورې نو هغه طمع وکړه او د جنت د ژوند لالچ یې وکړه نو چې ګوتې یې یوړې نو دنیا ته راغی او دا فارسی بانان وی وی طمع سه حرف داری هر یک ازو خالی وی ته تمې درې حرف دی یو توی ده ټکې پې نشته یو میم دی ټکې پې نشته یو عین دی ټکې پې نشته وی درې حرفونه دي درې واړه خالی دي طمع چې کوې یو د الله نه به کوې بس بندله مه کوه دا پیسې به دې خپله راځي قسم په خدای چې کوم دله خدای مقرر کړې ده که هغه د نه یو نوړی پاتې شو نو زما په دې مخ لاړې وکړو الله قرآن شریف کے فرمائے الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها چې څومره رزق دله خدای لیکلی دی ابه خوري اله به مري خدای خو دروغ نه چې کوم رزق الله مقرر کړی او اس فکر مه کوه طمع من حیث لا یحتسب د داسې طرف نه به خدای درکړي چې ستا په وهم و ګمان کې به هم نه تېري مولانا رشید احمد گنگوهی رحمت الله علیه یو ځل جومات کې ناست و نو یو سیټ راغی دا بعضې خلک په دې مولیانو باندې هم څه دغه کوي ازمایښونه کوي یاره دا ما ته پته را زموږ باباجي و شهزاده مولوي صاحب خدای دې وبخي په دې پیرانو جومات کې به یې وړه دوره کول یو سړی وله راغی ما ته ښه یاد او دا زکات به د ضیاء الحق په وخت کې د خلکو دې مدرسو له ورکوه ورته وی مولوي صاحب دا چک مې راوړی دی او دا ته وصول کو د طالبانو لی ورکړه هغه له خدای جیبه سوچ ورکړی ورته مسلمان زما په لاس یې ولې ورکې خپله یې ورکړه که هغه وخندل وی نه 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 بس تا باندې اعتبار دی بس تی ورکړه دوی لی ورکې او که هر څنګه پکې لالچ یې ورکړه هغه ولا کاغذ واپس کو مسلمانه په دې نه پوهېږي دا یو سکتې ورکې که زما په لاس یې ولې ورکې یاره بیا وروسته مې موږ ته پته ولګېده چې دا په یو اجره کې یو سازش شوی و درې کسه پکې شریک و یو اجره کې درې کسه پکې شریک و او دا یې کړي وه چې دا چک په مولوي صاحب وصول کړي نو موږ به ورپسې پراپېګنډه وکړو چې هغه د طالبانو پیسې وصول کړي او په دې مال یې و زما قسم په خدای درې واړه خدای داسې ذلیلان کړل داسې او په دنیا کې داسې رسوا چې کومې درته نومونه واغېشتل نو تاسو به هم پرې رحم وکړئ ټوله رسوا برباد کورونه یې تباه یعنې قسم په خدای چې نن د هغوی کورونه هم نشته خره پرې ورغړېده نو هم درته نه یو به مولیانو به ازمایښونه نه کوې ټوکې به نه کوي په دې خدای خفه کېږي دوی د خدای د دین خدمت کوي نو چې څوک د خدای د دین خدمت کوي نو الله پې خفه کېږي ګورې مولیانو سره به هغه د خبره ظلم زیاتې او دا سازشونه بلکل نه کوي دا ګناه نو سیټ صاحب په زړه کې دا و چې راشه بیا به ورته ګورو به
چې دلې پیسې وروړې خو هغه ډبلې روپۍ وې وی صاحب دا مې راوړې دي دا والي وی زما نه دي په کار زما ورته حاجت نشته وی طالبانو لی ورکړه وی ته یې ورکړه که نه وی صاحب تا طالبان دي دا مې راوړي دا وله ورکړه وی چې د ما په لاس یې ویشي په خپله یې پې ویشه که نه شیخ صاحب بار لاړ نو مولانا رشید احمد گنگوهی صاحب په پڼو کې هغه پیسې واچو او داسې ډډې ته ودرېد چې ما ونییني مطلب یې دا و چې د ما د مخه خو یې نالې خو زه اوس ګورم چې اوس یې اوچتی که نه پیسې خو د خلکو خوښې د خپل عبادت وکړو اشراق مونځ یې وکړو چې کله راووته او سپلو کې خپه منډله نو هغه د روپو ډکې وې ویو که او خو سپلو کې خپه نه ور دي وکتل ټول د روپو ډکې د پاس هم پې پرتې دي اولاد دی ای دې ټکي ته وګوره او سپلی او سنډل او روپۍ ته یې وسنډلې او څه وایي ای ګنده ماله چې څوک در پسې منډې وایي نو تختې ته ځان نه ورکې او چې څوک در نه تښتي د پیزار سلامونه کې پولی ده دا حقیقت دی ور مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه دا یہ تقریر بخاری کے واقع لکھے بخاری شریف یو تقریر وی یو سړی دی او مسافر د جمعات ته راغی جمعات ته مسافر څنګه راغی وی کتل نو په یو ګوټ کې هلته یو سړی ولاړ دی عبادت کوي دلته بل ولاړ دی عبادت کوي هلته بل ولاړ دی عبادت کوي دی وی چې زه خو ډېر زیات اوږې ما زه راشم چې 2 سالې به زمۍ نو دی کې یو جینۍ راغی خشته ښکلې خوبصورته هغې سره خوانچه ده د غوښو د هډوکو د څه ورته وایي د روجو ډکه هر قسمه خوراک پکې دی چې دا جینۍ څنګه راله او دا اشنا چې هغه درې ورته هډو ګوري نه او دی ورته اوس په نیغ په نیغه په ترس ګوري چې شیخ راغی خدایه چې کم خوا به ځي هغه جینۍ خوانچه کېښوده لوټی راواغېسته او لاسیندونکي ورسره دی هغه ګوټ والا له ورغی او اوس هډو ګوري نو دې ته جینۍ ورته مینت کړي د الله سوینده ډوډۍ به نه خورم لرکه نه جینۍ لږه به خامخا خو نه یې خورم او ته مینتونه کې اخر کې به مینتونو رضا کې لاسې ووینځل بیا ورته خوانچه مخې ته کېښوده وایي دا وخوره نو هغه سړي چې به څنګه هډوکې خوړه که نه نو دا هډوکې به یې راغېشته دا غوښه به یې ته وخوړو دا جینۍ به یې په دا مخ ویشته غوښه به یې خوړو دا جینۍ به یې په دا مخ ویشته بیا به یې غوښه خوړو جینۍ به په او دې به ورته مینتونه کول چې خیر دی که ما ولي خو دا خوراک خلاص کړه خوراک خلاص کړه بیا ورغی هغه بل په مانځه ولاړ دی ورته هډو ګوري نه هغه ته مینه زاري کوي نه خورم نه خورم خورې به خامخا خیر مینت ته ته کوم لاسونه یې پې ووینځل هم دا چل کوي چې غوښه خوري په هډوکې دا جینۍ په دا مخ خوري چې غوښه خوري په هډوکې دا جینۍ په دا مخ خوري او جینۍ په هغې کې مورته مینتونه کوي او مړی یې دی ورته شیشه غشته وي چې خدای نمبر خو زما دی چې اوس ما له راشي شی خلاص نه شي هغه ګوټ له لاړ هغه مو سره دا چل وکړه نه خورم نه خورم راځه کو په مینه ته په خوراک کو خړوډو کې خوري وخه او په مخ د جنې ولي اخره کې دل راغی یدل څنګه راغی دی وته وی لاس نینځم او ته کې انځه کنه پل کار کوا دا مطلب و چې دا خو د نورم دا چلو کوم دا چلو کوم وی سړی پیچو چې دا خو خدای غوسه شوه وی خه دې خو کو ویني لاس وین خوانچه ورته مخکې کړه یا هډوکي اوچت کړه د هډوکي نه غوښه وخوړه او هډوکي اوچت کړه او جینۍ پې په دا مخ وویسته د هغه دا مطلب و چې دې کلي به رواج هم داسې چې ډوډۍ خوري په هډوکي داسې خوله خو چې هډوکي اوچت کړې پې ویسته هغې خوانچه کېښوده او پې ورغریوال دی مرلی اوس تا هغه داسې کړي تا خدای بې خو باسه ډوډۍ در راوړم ما په مخ ولې ودرېږه چې در باندې وګرځو هغه وی چې داسې کار دی چې هغوی خو ټولس وینې کړې او بیا دې پې ډوډۍ وخوړه نو زه څه خبرو میدا وله دې وطن رواج داسې او ورته وایي زه دنیا یم جینۍ ورته وایي زه دنیا یم دنیا او دا ما سره چې څه لاس کې د دنیا سامان دی شویشت درې رانه خفه دي رضا کومې نه رضا کېږي راته شا کوي او زه مه شا کوئ وخورئ او ته خو چې راننوتم تا راته هغه دی نه شیشه غشتې ته خو ما پسې یې
ستا رضا کولو ته ساجت دی که خورې وخوره ډکېږي ډک سګې دا خدای دې بې خو باسه واقعي څومره چې دې دنیا ته دې شا کړه که نه هغه مره درپسې درمنډې وه او چې څومره ورپسې لګېدلې نو تختې به در نو ما درته دا ووې چې دنیا ګټل منه نه دي تجارت کوه د صحابو موټرې اوښانو ځان له موټر واله د صحابو ځمکې وې تا نه چې نه وې باغونه یې مو ځان له ځمکه هم ساته تجارت هم کوه هغوی دکاندارۍ هم کړي دي هغوی زراعت هم کړی دی هغوی خرید و فروخت هم کړی دی هغوی مالونه ما درته مثال درکړل لیکن خدای نه دی پرېښی رجال لا تلهیهم تجارة ولا بیع عن ذکر الله و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة دې مال دولت د خدای نه نه دی اخوا کړی د خدای نه غافل یې نه دی پرېښی نو ورسره به الله نه یېری ګټه کوه منه نه دي مال جمع کوه منه نه دي خو خدای به نه یېری دې وجې نه الله فرمایي کلا بل تحبون العاجله دنیا مو خوښه ده وتذرون الاخره او آخرت مو هېر دی او د دنیا او د آخرت فرق د دنیا به څونه ژوندي ده یو سړی د 80 کالې ژوند دی او په 80 کالو کې 15 کاله خو د نابالغ والي لاړو او نیمه شپې دي ځه 80 کې نیمه شپې دي نیمه ورځې دي نو هغه نیمې شپې خو په غفلت کې لاړ 40 کاله خو په غفلت کې تېرې شوې څو پاتې شوې 40 دا چې 80 ته ورسې ګورو 70 ته نه پول صادر ته پرته ده مخکې به صاف دننه وه اوس ساس پېمو کې ده چې خبرېږي ټک مړي چې له 80 ته ورسې نو 40 خو په شپو کې لاړل 40 پاتې شو نو 40 کې 15 کاله خو دې دا الګ دغه لرې کا نو څو پاتې شو 15 نو 15 تو کال کې خو کم از کم د 10 کاله وی الګ ته ماشوم دی نو څه جون دی او د آخرت جون څومره دی امام غزالی لیکلی دی وی که دا ټوله ځمکه د اوري د دانې نه ډکه کې تر اسمانه پورې اسمان څومره اوچت دی که دا ټوله ځمکه د شړشم د دانو نه ډکه کې تر اسمانه پورې او یو مرغۍ راځي او 1000 کاله پسته یوه دانه وړي نو دا دانې به ختم شي خو د جنت جون به ختم نشي او د آخرت جون به ختم نشي او نه به د قبر جون او نه به د دوزخ جون ختم شي نو موږ د دنیا د لږ جون له منډې ترلې شروع کړي دي او هغه هم پرېښی دی دې نه د خدای نه منې کوي خو آخرت یاد ساته خپل لمونځ اودس خپل زکات خپل خیرات او ظلم مه کوه ټګي مه کوه دوکې مه کوه حرامونه ځان ساته او نو الله به دې مدد کوي که ویې نه که نو ما ته ووایه تا ملا صاحب پلنتي وخت کې خبره کړې وه او دا خبره دې غلطه وخته عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1000 اشرفے عبداللہ ابن زبیر ورته راولېږل په میدان یې وغورځولې خادم یې ته وایي راشه شابه په مدینه کې په کوڅو کې ګرځوه وویشه کاسه به یې راکول او خلکو له به یې ویشل چې ماښام شو پیسې خلاصې شوې چې ماښام شو مینځې ته وایي وی روژه ماتې راوړه روژه ماته کړو وی څه دله د خدای نه یک وخت یو 2-3 شرپۍ به دې پرېښې وې اوس به مې دله د بازار نه سره وړي نو تا به پرې روژه ماته کړې وه نو ورته یې وخندل چې اوس راته یادې وختي به دې راته یادې کړې وې داسې سخي عبدالله ابن زبیر 1 لاک پیسې راولېږلې روپۍ هغه زمانې دراهم ماښامه پورې ټولې ختمې عبدالله ابن زبیر مکه کې بادشاهۍ دعوه کړې وه دی خپرېو چا ورته وی پیسې مه لګه عایشې له اخو چې ته څه ورلیکې خیرات کوي وی ښه او بیا نار چون تېری وی که تا چل کوي علیه نذرو یعنې یو ګونه قسم چې بیا به نه ورکوي عایشې ته چا وویل صدیقې ته وی هغې قسم هغه وخوړه چې بیا به نه لیکم وی ښه وی به علیه نذرو وی په ما دې قسم دی چې زه به ده سره خبرې نه کوم ما د سخانه به نه کوي د الله لار کې خیرات لمې به نه کوي نو ته سره به خبرې نه زمانه اوږده شوه عبدالله ابن زبیر یې بند ما سره به خبره نه کوي ولې سخانه ما منع کوي دا خو ما د رسول الله مبارک نه زده کړې چې هغه کله پوه شو چې اوس په کار نه کېږي او ترور نه ده نو راغې د حضور پاک ماما خیل عبدالرحمن ابن عوف وغیره مسور ابن مخرمه دا صحابه د حضور پاک ماما خیلو د بنو زهره دی وله په جرګه کې راوسته نو عایشې بیبي په کور کې دننه پرده تړلې نو په دروازه کې بس وکړالل نو اواز به یې وکړ ترځو
نو دی به ورته راځئ نو په دروازه به را دننه شو د پردې نه پورې غاړه به ناست نو دی به ورته حدیث درس کول مسلو ته پوښتنه به یې کول جوابونه به یې ورکول نو عبدالله ابن زبیر هغوی ځان سره په څادر کې بند که پټ که داسې څادر یې ترې تاو اواز یې ورکړه زه فلانکي فلانکي ام المؤمنین د مسلمانانو مورې درځو داخل شو وی او راځئ هغه ته خو پته نه وه چې دی ورسره ټول درځي وی او ټول راځئ خو چې څنګه په دروازه ور دننه شو نو عبدالله ابن زبیر د پردې نه دننه ور منډه کړې او عایشې صدیقې دې پښو باندې سر ولګاو او ما معاف کا معاف کا ما غلطي کړې ده وی ما قسم کړی دی ما قسم کړی دی چې نه دې معاف کوم ته ما را صفا نه منې کې او ورته جاړي او تا هم جاړي او نه دې معاف کوم ما قسم کړی دی او دلته د حضور پاک د ماماخیل ولقه مینتونه کوي چې معافې روانه نه ده معافې روانه معافې چې معافې که نو قسم کې څوک مات کي که نه نو یو مرۍ به که مرایېږي لکه دې زمانه کې اوس مرۍ نشته نو بیا به څه کوي لسو مسکینانو له جامې یا دوه وخته ډوډۍ به ورکوي که دا طاقت یې نه درې روژې به نیسي نو عایشې صدیقې په هغه قسم کې څه به رایانه ذات کړه چې مرۍ به راته ازادو او چې بیا به مته را قسم یاد شو دونه به وچلل چې سترګې به د اوښکو ډکې وې لوپټه به یې لمده څه خادم کړ او زما روم پریدي نه الله بدل نه پریدي د چا مونږ چې دا ورکړه کوو دا د چا په نوم ورکوو د الله په نوم بس د الله د نوم نه هر څه قربان زما روم هر څه قربان مونږ ته چې غوالي کې د الله په نوم مونږ سر ښکته کوو د الله نوم های های دا مونږ سره چې څه دي دا د الله د طرف د عزت مان دولت جامع بچی قصق خدای د الله طرف نه چې ونه غواړي سپدي چې ونه غواړي پر سترګې ړندې چې ونه غواړي پر خوله کږې پالک پوالی لاړې به ترې بیږي چې ونه غواړي پر دې لاسونه شلي اوس په دې پې شلي په خدای که په دې لاس باندې خولې ته څه شی ورته نه کړي چې ونه غواړي اوس به د نموتیا دې بیږي بل به دې پاکوي میاتونه چې څومره دي کوم من نعمت من الله ټول د الله د الله د نوم نه ارس قربان زما ارس نو مهرباني وکړئ وسعت ولا غوټې مه ورکوئ زکات در باندې فرضي کړئ پاک کوئ چې هغې نه انکار نه کوي دا مه وایئ چې زما مال به کم شي کم دي شي نه کمیږي کم دي شي مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة أنبت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء زکات هم د خدای لار کې ورکول د صدقات جومات مدرسه غریب دا ټول د خدای لار ورکوه یو په 200 چنده به خدای درکوي بلکې د هغې نه زیات به در خدای درکوي وکته یو درې نه پرېږده به ما ته بیا راشي خو یاره الله در په داسې طریقه رسول الله مبارک وی بهتره صدقه دا ده چې د دې یو لاس باندې ښي ورکه کې دا کسب کې خبر شي دې طریقه پټه ورکړه الله به بدل درکړي دنیا کې به درکړي او په آخرت کې ورکړي او چې څوک صدقه ورکوي ګوره ما درته مخکې وویل نو د رزق به فراخوي دویمه وره چې څوک صدقه ورکوي عمر به یو صله رحمي والا عمر زیاتېږي او صدقې والا او چې راغلي عذابي الصدقه تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار په اور باندې چې اوبه اور واچ په اور باندې اوبه واچې ختمې کړي دغه رنګې صدقې سره د خدای غضب او قهر ختمي خوا چې به یاره دلته څه مسله به وه په کور کې نو زر به دې خلکو ملایان طالبان راوستل الله شا به ختم خیرات به نغدي به هم خلکو له ورکړي الله به مصیبت ختم کړه اوس خو ټیک ده د مولا طالب راوستو ضرورت نشته شکر دی هر کور کې حافظ دی کني نو په خپله خلک تلاوت کولی شي صدقه کوئ که نه خدای هم نیکبختیار مصیبت به خپله ختمي او که د مخکې نه صدقې ورکې نو مصیبت به راځي نه د خدای غضب به راځي نه کور کې برکت په رزق کې به برکت
او د دې سخا مقابل بیا بخل دی او ډېر خطرناک دی چې سړی بخیل وي او نه یې ورکوي هغې متعلق بیان به انشاءالله آینده جمعه کې درته وکړم خو دا خبره به که خیر انشاءالله نو د تا چې وایي چې غوټې مور الله به یې درکوي که خیر انشاءالله غریب د خپل وس مطابق مالدار د خپل وس مطابق او زکات هر چا له نشي ورکولی غریب له به ورکوي او عامه صدقه هر چا له ورکولی شي هغې کې هېڅ هم نشته نو داسې یې باندې عمل کوئ که خیر انشاءالله الله برکتونه درکوي نو حضرت عثمان رضی الله عنه هغه هلک ته ویل چې دا اول نه مې تېرېږي وایي ته ګوره د ما قافله را روانه د شات پکې دي او چې څنګه راورسي تاله به شات درکړم چې قافله څنګه راورسېده سړی راغی ولکه صبر وکړو خان لامته شوه شات پرې راوړل وی یو صاحب یو اوښ باندې مې 2 ډرمه شات راوړل وی یو دله ورکړه یو ډرم غونډله هغه سړی ورته وایي وی صاحب چې یو ډرم دله ورکړمه نو په اوښ یو ډرم پاتې کېږي نو بیا به دا انډې لاندې وغورځوږي وی دا بل هم بل وی صاحب کوړي به یې پسه وی اوښ هم ورکړه دې ته څخه اوښ هم ورکړه ته دې ده اوښ دې بوځه او دا 2 ډرمه شات دي زه ځان سره بوځم دې ده څخه او چې کله مدینې منورې ته رالل حیاتو شو نو مدینه منوره کې خوږې اوبه کمې وې د یو یهودي کوې په وادي عقیق کې هغه به په بیه اوبه خرڅولې په بیه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ بیرې رومه به څوک والي وای 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 خو چې داسې والي چې د مسلمان او د ده په ورقه پکې یو شان ښکته کېږي مسلمان ته وبخي زه ضمانت ورکوم چې الله به جنت ورکوي حضرت عثمان هغه له ورغی د سړي ورته ویې دا کوي دا باندې خرڅ کوي نه خرڅ وی نیم را باندې خرڅ کړه هغه ورته د نیم ډېره لویه ګټه وه دا قیمت دومره یې ووایي چې هغه د هغې مطلب یې نه و چې دی به یې وانهلي حضرت عثمان رضی الله ورته فورا پیسې ورکړې نیم کوی یې واخېست نیم کوی څه دی ورپکې وربندي کوله بس ټیک شو نیم زما او نیم ستا یو ورځ به زما وي یو ورځ ستا به هغه ویې ډېره بس عثمان صاحب اعلان وکړ وی په زما په ورځ باندې خیراتي وکړئ یهودي خو به خرڅول بس خلک د یهودي په نمبر کې نه راتلل ځکه د ده په نمبر کې ورته فري میلاوي چې فري میلاوي په هغه ورځ د عثمان صاحب په نمبر کې به خلک راتل او مفتو کې به مشکونه کې وګورلې یهودي وی تاسو په جنجال ووایئ و دی دا باقی نه مواله ای په هغه ریټې نالم چې په کوم مې هغه اخېستې هغې سړی پار سوچیلی غمه مې خلاص کړه دغه کوي حضرت عثمان په 35,000 درهم دینار 35,000 دینار کوي او هغې سره چې کوم ګیر چاپېره پټې د مسلمانانو ته وکړه اوس هم زمارون په مدینه منوره کې دا خبر ما تحقیق ته ورسوله نو ځکه یې درته وایم په مدینه منوره کې اوس هم په بینک کې د حضرت عثمان رضی الله عنه په نوم اکاونټ شته اوس هم شته سرکاري حکومت د حضرت عثمان ابن عفان خلیفه ثالث په نوم اکاونټ اوس هم کولاو کړی دی او د هغه چې کوم صدقات کې او کوم ځمکې وقف کړې وې مسلمانانو ته د هغې ځمکو د هغې صدقات هغې قوم ته دي او چې نور څومره اهل خیر حضرات خیراتونه کوي حکومت په دغې قوم کې جمع کوي د حضرت عثمان په نوم او بیا حکومت هغه رالي په کونډو یتیمانانو په نورو ځایونو کې لګوي یعنې د عثمان ثواب اوسه پورې روان نو چلېږي رضی الله تعالی تبوک غزا کې صاحب رسول الله مبارک دشمن ډېر زیات و مزل ډېر اوږد او د روم د بادشاه سره جګړه وه رسول الله صلی الله علیه وسلم اعلان وکړ چې چندره یوم راوړي حضرت عمر رضی الله عنه وایي ما سره په دغه وخت کې پیسې په کور کې وې نو ما دا چل وکړو چې په غوټې مې نیمې کړې نیمې مې راوړې رسول الله مبارک ته مې کېښود د حضور پاک په اعلان وکړ دویمه ونه هر سړي به راوړي وی حضرت ابوبکر ما وی چې ته سره خو ما په نیکو کې چې ته مقابله نه ده کړې
ما خو د ده نه چې ته ځان نه دې مخکې کړی نن به دې مخکې کېږم ځکه ما ته پته ده چې ما سره مال شته نیم مې راوړ وی دی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه لږ غوندې شی راوړ کې حضور پاک هوښیار وپوی ما ته یې ومنه څومره دی راوړ ما یې صاحب د الله رسوله غوټ نیم مې راوړ او نیم مې بچو ته پرېږدم ابوبکر څومره دی راوړ الله رسوله څه چې مې موندل ټول مې راوړ بچو ښځې ته یې څه پرېښودل ترکت لهم الله ورسوله چې خدای او رسول شته نو څه غمونه هغې ته مې خدای او رسول پرېښود دې ته څه حضرت عثمان پاسېد وی سل اوښان زما د طرف نه فري او د دې سلو اوښانو سره کتې د هغې د پاسه چې کم پالان او کم کته او کم شی هغې سره حضور پاک ډېر زیات خوشحاله شو بیا وی نور به څوک څه ورکړي عثمان وی د الله رسول اوښان 200 وی نور به څوک سره وړي وی الله رسول اوښان 300 سره د کتو سره د هر څه او بیا دومره مال راوړه د سرو زرو مال چې حضور پاک ته دولۍ کې وغورځم د دې لاس کې بیا داسې اړه راوړه اوهو وی نن نه پس چې عثمان څه عمل هم کوي ده ته به هېڅ قسمه ضرر نه ملي هغه غریب نه شو فقیر نه شو نور به زیاتېږي څومره خرچه کوم نور زیاتېږي څومره لګوم نور به زیاتېږي ایمان ده وساته د رسول الله مبارک خبره باندې عمل وکړه څومره خرچه کوم نور به زیاتېږي نو ظاهره خبره ده چې د دنیا دا کم ژوند له مونږ مخکې تېرېږي دا مونږ ته عارضي ښکاري مونږ یې وینو چې عارضي دی او دا او ته خدای او رسول مونږ کې دا عارضي دی دا ختمېدو والا مونږ په خپله محسوسو او کم چې د آخرت زندگی ژوند را روان دی هغه مستقله زندگی ده مونږ ادا محسوس کړی اوسه پورې لیکن الله د الله رسول چې هغه مستقله زندگی ده نو دا فادي زندگی ده غیر مستقل عارضی چې څه ته وایي او هغه باقی زندگی ده مستقله زندگی ده نه ختمېدو والا د قبر نه پس مرحله ده حساب کتاب شروع شوه هغه د قبر محدود دی بیا د حساب کتاب ورځم محدوده یو ټیم وله شته او د هغې نه پس که جنت ته څوک لاړ باس نه ختمېدو والا زندگی او که دوزخ ته یو سړی لاړ نو بیا هم نه ختمېدو والا زندگی دا عارضي فانی هغه مستقل او نه ختمېدو والا دواړو سره تعلق دی اوس هوښیار انسان چې وي او کم ژوند ځان له خشته ساتل غواړي هغه عارضي به خشته عارضي به عارضي خشته کوي او مستقله زندگی به مستقل خشته کوي بس دا زموږ هوښیارتوب د خدای او د رسول په نظر کې د دنیا ژوند دا عارضي زندگی ده دا مستقل نه دی او د آخرت زندگی دا د انسان دپاره مستقله زندگی ده الله او رسول کوشش تا کوي الله چې کوم هدایات موږ له راکوي او موږ له کوم شریعت وضع کړی د الله او د رسول وینا او د الله او د رسول د وینا مقصد سری رو ادا چې د دنیا د ژوند ګټه ګناه نه ده بیا کوه تجارت کوه خپل ملازمت کوه او د دنیا خپل نظام نیم چروه بالکل خو دې ته به په 2 نمبر کې ګورې اول نمبر نظر به د آخرت دی د الله نظر لومبي د انسان دپاره آخرت ته دی او 2 نمبر دا دنیا ته دی د پیغمبر علیه السلام سوچ د انسان دپاره د دنیا د زندگی دا 2 نمبر والا دی 1 نمبر والا زندگی او سوچ دا د آخرت والا دی او زمونږ د بعض خلکو سوچ څه دی مونږ دنیا ته په اول نظر کې ګورو چې کوم مسلمان دی او آخرت ته بیا مونږ په 2 نظر کې ګورو دې وجې نه که مونږ د دنیا نه دوی مړ شي یا د ورور د یو انسان مړ شي نو هغه چغې او سورې او د خدای نه فریادونه او خدای سره په جګړه وي ولې هغه ته دا دنیا اول نمبر ښکاري آخرت ورته 2 نمبر ښکاري او د الله محبوب بنده وي محبوب بنده ډېر زیاته مینه به یې ورسره مونږ نه بعد یوه خلک تپوس کوي یاره دا انسان خو د خدای ډېر خوښ دی او دله خو یې ډېر کلونه ورکړل نیک سړی دی ګوره بچي یې مړه شو د دنیا بیماری پې راځي دا ولې راځي ما وی ستا سوچ د دنیا متعلق اول نمبر دی او د آخرت 2 نمبر دی او د الله سوچ د الله علم
او د الله هدایت د دنیا دپاره دویم نمبر کې دی، آخرت اول نمبر کې دی. نو خدای دا نیک سړي ته د دنیا دا ژوند وله په دویم نمبر کې ساتي. بس چې دی پکې ژوند تیری بس دا وله ډېره ده، او د آخرت زندګي دا په اول نمبر کې ساتل غواړم. نو د دنیا تکلیف په م راولم، مصائب په م راولم، نو چې د آخرت هغه اول نمبر ژوند وله مزیدار کړم. ځکه نبی علیه السلام فرمایي اشد الناس بلاء الانبیاء، وی په ټولو کې زیات تکالیف او مصیبتونه چې راځي دا په پیغمبرانو نه. د دنیا زندګي رضي دا وله رضي ساتي، او د آخرت زندګي یې مزیداره ځای کې وله خشته کي. ثم الامثل فالامثل، او بیا چې کم پیغمبر ته نږدې دی، بیا کم هغه ته نږدې دی، بیا کم هغه ته نږدې دی، د دنیا تکالیف په م راځي او مصائب به م راځي، هجرت په م پې راځي. د ابراهیم علیه السلام ژوند ته وګورئ، د حضرت ایوب علیه السلام زندګۍ ته وګورئ، د حضرت یونس علیه السلام زندګۍ ته وګورئ، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم زندګۍ ته وګورئ. هجرت یې وکړ، خپل وطن خپل بچیان څه دی پاتې شو. دنیا وله عارضي ساتي، بس چې صرف زندګي او ژوند یې پکې تېري، او مقصد آخرت دی. د دې تکالیفو چې کوم اجر الله بیا په آخرت کې ورکوي، روح د هغې څه انتها بیا نشته. نو دنیا به مونږ سخت کټو هم، د دنیا تجارت منع نه دی، دنیا به ګټو هم حاصلو به هم، لیکن مقصد اولی به نه ګرځو. مقصد اولی ایک نمبر مقصد دا به زمونږ آخرت دی. دنیا به زمونږ عارضي زندگی وي، نور منع نه ده راغلی. ګوره ما وختي دی سارانۍ خبره لومړۍ خبره چې تاسو ته وکړله هغه څه ده چې دنیا ته دویم نمبر کې ګوره، ایک نمبر کې مه ګوره. آخرت ته ایک نمبر کې وګوره، دنیا ته په دویم نظر کې وګوره. عزت نشته. دنیا کته خدای مه یېروه، دنیا کوه تجارت کوه، رسول الله مه یېروه، دنیا کوه آخرت مه یېروه، دنیا کوه او عبادت مه یېروه. دې مساج نبی علیہ السلام ته خو پته ده، او دا هم ورته پته ده که تبوک ضرورت راشي د غذا 1/3 له دې پیسې ورکوي. جومات ته مسجد نبوي مبارک، نبی علیہ السلام چې څنګه راغی مدینې شریفې ته، د قبا نه مدینې شریفې ته راغی، نو جومات له ځای نشته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه وایي د الله رسوله پیسې به زه ورکوم. څومره هوښیار دی. د جومات چې څومره ځمکه ده هله دو یتیمانانو ځمکه وه. نبی علیہ السلام د هغوی ترونه راوغوښتل، وایي دا ځمکه لږه مناسب ته، او د حضور پاک کوخه مبارکه چې کوم ځای ملاسته وه، د الله په حکم چاوی زما به میلمه، چاوی زما به میلمه، چاوی زما به میلمه. نبی علیہ السلام دعوها دا اوښه مې پرېږدی فانها مأموره، دې ته د خدای له طرف نه حکم شوی دی چې دا کم دی سم لاسته به زه به دا د سړي میلمه. اتفاق ته ګوره د حضرت ابو ایوب انصاري رضی الله عنه د پور مخې ته اوښه سم لاسته، چې سم لاسته بیا پاسېد، بیا ګرځېده حضور پاک یې واګې سستې کړې، او اوښې به دا ځمکه بویوله، واپس هغه دی له راله اول ته سم لاسته. نو چې سم لاسته خوره پرې پرېوته، نو زر هغه سامان راواخېست او خپل کور ته یې په منډه تښتو چې بل څوک دا سامان دننه نه کړي. نو نبي علیه السلام له خو جومات نږدې پکار، نو هغه ځای شال غوندې ځای وی دا ځای مې خوښ د دوو یتیمانانو، نو ترونه یې وله راوغوښتل، وی دا ځای دی او دا که ستا، وی دا صرف د الله په رضا ستاسو جو پیسې نه دي. وی نه دا ماشومان دي یتیمانان، داسې به نه کوو، پیسې به ورکوو. او ما ته د مدینې د ځمکې قیمت نه دی معلوم چې څه ریټ دی، قیمت ولګوئ تاسو پیسې ورکوو. وی ښه صاحب دا د 10 اشرفو ځمکه 10 دیناره د سرو زرو شپکۍ. حضرت ابوبکر صدیق زر جیب ته لاس کړی چې بل څوک مخکې نه شي، وی صاحب تا زما په پیسو واخله. هوښیار څونه دی، هغه ته پته ده چې دا به یو مرکز ګرځي ردي. هغه څومره وه د هغې، هغه 10 بای 60 ګز وه، یو طرف یې 10 ګزه او بل طرف یې 60 ګزه. بیا ضرورت رستو راغی، چې رستو راغی نو نبي علیه السلام پکې نور توصیه وکړه. نو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې 100 بای 100 شوه، 100 ګز طول او 100 ګز عرض. نو بیا ورپسې د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه راغله. چې د هغه زمانه راغله د حضرت عثمان، نو هغه جومات مکمل وسپړده، وی نوی جوړو. او د ایټلي نه سوال جواب یې وکړه، د ایټلي نه یې ورله کاڼي راوړل، او داسې کاڼي ورله راوړل چې یو تیږه یو ستنګ.
او پاغي باندې کاریګران ودرول او باغې نقش و نگار جوړ کړ چې په ستن د لرګي د کاري او بیا هغې کې تانکم ني چې یوه ستني او د برمانه ولا د ساګوان لرګي راوړ عربی کې ورته ساګ وایي د دې دیار نم قیمتي لرګي نن د مدینې منورې چې کومې دروازې جوړې شوي دي دا د ساج د ساګوان د لرګي نه جوړې شوي نه لور خرابوي او نه اوبه خرابوي او نه رنګ خرابېږي هغه لرګي ولا د پرمانه راووسته په بیړو کې او په اوښانو باندې دا سامان راورسېد او ټیلونه ولا جوړول شروع کړ چې دا خشته شي نو صحابه کرامو میټینګونه شروع کړل چې دا خو ته ناجایز کار کوې د نبی علیه السلام په زمانه کې جومات کچاو ته پخی ولې د هغه په زمانه کې جومات کې نقش و نگار نو ته پکې نقش و نگار ولې کوې حضرت عثمان رضی الله عنه ټول صحابه راغونډ کړل وی دوه خبرې مې ذهن کې واچوې یو خو د پیغمبر علیه السلام په زمانه کې د خلکو کورونه کچو نو که جومات کچو نو څه بدې نه ښکارېده اوس خلکو کورونه پاخه کړل نو دا لږه نامناسبه ده چې د خلکو کورونه یې پاخي او جومات ته د خاورو کچی دا بې ادبي ده د جومات دویم دا وه چې د فارس او د روم او د مصر او د شام نه خلک راځي اوس مدینې منورې ته نو هغوی به وایي چې د دوی دا جومات څنګه کمزوری او کچه دی دوی سره د خپل عبادتخانې قدر نشته ځکه یې پخو او درېیمه واورئ وی په دې میرات منبر دلته ناست دی او د بیت المال واکمنان ټول دلته ماته ناست دي او ټول د لښکرو قومندانان مشران جرنیلان دلته ناست دي او ټول عمرا مې راغوښتي دي ګورنران هدلته ناست دي وی د بیت المال یو روپۍ پرې نه لګوم دا ټولې پیسې زما ذاتي د خپل جیب پیسې دي په د بیت المال یو روپۍ ما لګولي نو ما ته دلته ووایه زما د وجې بغټ نه کوئ د پیغمبر جومات دی او د پیغمبر په جومات کې به صفا خبره کوي چې د قیامت پر استاسو غاړه بنده نه شي د بیت المال مشرانو نه تپوس وکړو جومات لم یو روپۍ غوښتله وې نه ګورنرانو نه تپوس وکړو تاسو نه ما چې د یو روپۍ غوښتله چا نه وهلی وې نه وی د خپل جیب پیسې پې لګو نو بهترین جومات حضرت عثمان رضی الله عنه جوړ صحابه ورسره ومنه وی ډېره ښه دروازې پې جوړې کړې او ټیلونه یې پکې ولګول او لرګي یې پکې ډېر زیات خشته ښکلی استعمال کړ دا ولې مالدارو که مال ورسره نو دا کار به یې څه دې نه کړی هوښیاران هوښیاران تر نله پورې چې په مسجد نبوي کې څومره منځونه کېږي په لکو خلک اوس داسې جومات جوړ شوی دی چې تاریخ لیکي چې په یو وخت کې 12 لاک کسان په هغې کې مونځ کولی شي 12 لاک کسان بلکې دا خو امیر د خپل د مصلو حساب لګولی دی هغې کې د دریو کسو په ځای کې څلور ودرېږي شي تن ودرېږي نو د 12 لاک هم زیات دي لیکن امیر په خپل حساب جومات کې دننه د 12 لاک کسانو ګنجایش برابر کړی دی چې کوم د جومات دننه ځای دی یو کس چې مونځ کوي څومره ثوابي کېږي په یو روایت کې یو په 1000 او په بل کې یو په 50 سره ثواب کېږي دا ټول یو ځای کا د دې برابر ثواب په لومبې د حضرت ابوبکر صدیق کېږي ځکه چې لومبې ځمکه جومات ته هغه وقف کړی دویم نمبر ثواب په بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه کېږي ځکه چې جومات کې توسیه دوی کړې د بنیاد یې هغې دواړو یې ښودلی څومره لوی ثواب او څومره لوی اجر دی یو مونځ خو نه دی نن سبا خو هغه هر وخت ودان دی داسې ټیم پکې نشته چې یو سړی په جومات کې په زور جومات یا په نوي جومات کې یو خالي ځای پیدا کړي د حج په سیزن کې وګوره په رمضان کې وګوره دې ورځو کې وګورې لږ رش کمي ویلې چې د عمرې شروع شو نو بیا څومره رش شروع شي دا ولې رو مال شته ورسره خو پر خپل مال کې رب العالمین نه دی هېر کړی الله پکې یاد ساتلی دی حضرت زبیر رضی الله عنه د نبی علیه السلام د ترور دی او د پیغمبر علیه السلام ساندوم دی د هغه د بیبي نوم اسماء او د حضور پاک د بیبي نوم عایشه دا دواړه خپل نسل سره خویندې دي لوی مجاهد دی حضرت زبیر کله چې وفات شو نو قرضونه وکړي نو زوی ته یې ویلي چې دا قرضونه څومره دي دا ټول خلاص کا که زما ټول مال هم پکې ختم شي زوی ته یې عجیبه وصیت کړی دی که زما ټول مال ختم شي نو زما د رشته دارانو نه به بیا وغواړې وله او که رشته دارانو سره مې مال خلاص شو نو زما مولا ته سوال وکړه وی مولا دې څوک دی الله دی وی هغه ته درخواست وکړه چې الله د زبیر قرض خلاص کړه او بخاری شریف کې حدیث دی هغه قرض به څو خلکو به ورسره امانت کېښوده
د به وی را سره امانت نیک دی که ضایع شوی نو ستاسو به ضایع شي دا راله قرض راکې نه به یې لګولې نو چې کله هغه دې مړ شو او هغه قرضونه ارسې ورته خلاص کړل چې څومره د خلکو قرضونه او بیا د هغې نه پسې مال وشمېره چې کم پاتې دی نو 2 لکه کم 6 کروړه درهمې پاتې 2 لکه کم 6 کروړه دا په صحابو کې مالداران خلک دي حضرت بلبل توخیب حضرت عثمان رضی الله عنه صحابو کې څومره مالدار دومره دولت او مال نبی علیہ السلام ته په درجه مال ورسره شته دا نه چې هغه ته نه دی خبر صحابو ته پته ده نبی علیہ السلام ته پته ده کله چې هجرت د مدینې شو یو کویو هغه د یهودي په قبضه کې و هغه به خوښه وه نو مسلمانانو له به اوبه ورکولې او چې به یې خوښه نه وه نو نه به یې ورکول باغ کې دننه کیو تاله به یې ورته والې حضرت عثمان رضی الله عنه نبی علیہ السلام ته وی که دا تی والم او دې مسلمانانو ته وقف کوم سیسه پکې والم ماله به خدای سره کړي وی جنت وی ډېره ښه ده یهودي له وی دا کوی را باندې خرڅ کا هغه وی دا کوی داسې نه خرڅو نیم به خرڅو وی ښه نیم را خرڅ کا نیم یې واغېست چې نیم یې واغېست وی یو ورځ به د توبه وباسي یو ورځ به د زړه وباسو وی ډېره ښه ده فیصله په دې وشوه نو حضرت عثمان اعلان وکړه وی دا مسلمانانو ته خدای او رسول ته وقف بې پیسو یهودي به په بیو به قرضولې او د فریقه مفتې وی زما د نمبر پر ورځ به راځئ مفتې اوبه وړئ نو خلکو به په دغه ورځ اوبه وړلې د یهودي په ورځ به څوک نه راته د چا کار سره چې په پیسو یې په یو ورځ به 2 مشکه یو شي که نه 2 مشکه به یو شي یهودي ته پته ولګېده چې زما شی خو شل شو دا مې څه غلطي وکړه ما خو یا به هم خرڅوي زه به هم خرڅوم بیا په خپل نمبر خرڅوي زه به په خپل نمبر خرڅوم یهودي ورته وایي دا باقي نوم واله وي همدغه مې غرض دی باقي نوم یې ترې واخېست هغه باغ او کوی یې ټول د الله په نوم وقف دا یو شو د تبوک د غذا دپاره نبي علیه السلام مبارک ته نو هغې له د پیسو ضرورت و نو د چندې اعلان وکړو نبي علیه السلام نو د ابو نیم لښکر چې څومره سامان طوفان او د هغې نور زرې تورې دا حضرت عثمان رضی الله عنه په خپله د هغې خریداري وکړه او هغه مسلمانانو ته وقف کړه دا نبي علیه السلام ته پته ډېر کراس